په ګرداب د نفرتونو کې راګیر یو په ګرداب د نفرتونو کې راګیر یو تور داغونه په تندي د خپل ارمان یو ګران ملګرو زه یم شوکت الله شاداب او دغه د کاریز ټي وي په شیشه باندې سم مخامخ یم د ادبي پروګرام د انتخابي غزلې دي د لایقزاده لایق صاحب غزل مې ورته راوړی دی چې د ذات په عینو کې بندیوان یو چې د ذات په عینو کې بندیوان یو ځکه ټول د غلامان یو ډیره مننه ابراهیم صاحب مخکې وایي چې د پښتو د سر سودا کوو په خپله د پښتو د سر سودا کوو په خپله موږ د وخت هغه بدبخته دلالان یو ډیره مننه ګلنظیر تابش صاحب وایي چې لا تر اوسه مو منزل په ګوته نه کړو لا تر اوسه مو منزل په ګوته نه کړو خبر نه یو چې په کومه لار روان یو اسف نواز صاحب چې په ګرداب د نفرتونو کې راګیر یو په ګرداب د نفرتونو کې راګیر یو تور داغونه په تندي د خپل ارمان یو ډیره مننه په ګرداب د نفرتونو کې راګیر یو تور داغونه په تندي د خپل ارمان یو شعر ده چې څه به فکر د بدلون وکړو ملګرو څه به فکر د بدلون وکړو ملګرو نه خبره د خپل ځان او د جانان یو ډیره مننه او لایقزاده لایق صاحب اخري شعر کې وایي چې د پردونه ګیله نه کوو لایقه د پردونه ګیله نه کوو لایقه موږ د خپل ولس په خپله قاتلان یو ډیره مننه